السلام علیکم ملګرو د سیټ چې تاسو راکس کاری دا په تاسو ډېر ښه پیژنئ ځکه چې دې ویډیو په ټیک ټاک باندې په سوشل میډیا باندې دومره وایرل شوی چې هر سړی پیژني خو تاسو دا پته نشته چې دا د کوم ځای سره تعلق ساتي او بل دا چې دې ویډیو څومره خلکو وکتله ښه تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ذهن به مو خوځي ملګرو دا د دې تعلق چې د پېښور سره او د دې ویډیو د 100 کروړ نه زیاتو کسانو وکتله بیلین ته رسېدل د ملګرو د دې 100 کروړ نه زیاته کسانو وکتله ملګرو و دې نه یو کس انټرویو اخلي چې آیا ستا ویډیو وایرل شوی ده که نه ته په دې باندې خوشحاله یې که نه ملګرو دا ډېر زیات خفه کېږي او چې چا هم زما ویډیو ورچله زما دا ویډیو دې ډیلیټ کړي او زما دا سیسټم نه خوښېږي زما دا څیزونه نه خوښېږي ملګرو د دې تعلق د پېښور سره ملګرو چې دا د کور نه تللی دوه کاله یې وشول ملګرو چې د کور نه تللی دی ملګرو ناشې هر څه یې شروع کړي دي د هغه نه پس دې چې دین 4 لوریانې دي که نه دا په سوشل میډیا په دې ټیک ټاک باندې دومره وایرل شوی دی چې یوازې په پاکستان کې نه دی وایرل شوی چې په پاکستان کې خلک صرف ګوري ښه دا په دې انډیا کې او په انډونیشیا کې په دې ډېر زیات ملکونو کې چې دی نو خلک ورسره ډیوټونه کوي خلک پسې ډېر زیات خاندي او په نیوزونو کې هم وایي ښه صرف د دې د وجې نه ملګرو د دې چې دی نو پېښور سره تعلق دی او د دې علاج په پېښور کې هم روان دی په پېښور کې یو فاونډیشن دی ډېر فاونډیشن د دې لپاره لګېدلی دی ځکه چې په سوشل میډیا څوک وایرل شي که نه نو هغه لپاره فری علاج یو فاونډیشن نوم دی عادل چې عادل فاونډیشن دی چې هغه ول فری علاج کوي چې دا کله ریکور شو که نه نو دا به خپل کور ته واپس ځي د دې یو ورور هم دی دې ته پته هم نشته دی د سوشل میډیا په وجه باندې هغه هم ویل دو ملګرو تاسو د دې نه خبر شوئ که نه دا هم ډېر زیات خفه کېږي په دې باندې چې دغه دې ویډیو څوک دې ته ورایسته کوي او دې نه څوک تصویران باسي نو دې باندې ډېر زیات بد لګي وایي دا زما نه خوښېږي ملګرو مکمل معلومات یې راغلل که نه چې ویډیو دومره وایرل شوی دی که نه چې نورې ویډیوګانې هم وایرل شوي دي په ټرنډینګ کې تللي خو دومره نه دي وایرل شوي لکه دې دا ویډیو چې وایرل شوی ده ټوله دنیا یې حیرانه کړه په ټوله دنیا کې چلیږي ښه په بیلیونونو خلکو کتلي دي ښه زما تاسو ټول ته خواست یار چې دا ویډیو ضرور شیر کړئ د نورو ملګرو سره انشاءالله ډېر زر به دا ریکور شي او د خپل کور ته به واپس راشي د میډل بیملۍ سره دا تعلق ساتي او انشاءالله ډېر زر به خپل کور ته راشي دا د پېښور سره تعلق ساتي